السلام علیکم دوستانو، زما چینل ته به هم خراغلاست. نن په دې ویډیو کې تاسو سره د گازرو مربا جوړولو ډیر آسان طریقه شریکوم چې تاسو کولای شئ ډیر کم مواد څخه خوندور مربا کور کې جوړ کړئ. اول به 1 کیلو گازرې واخلئ او سپین به یې کړئ. د گازرو سپینول ډیر مهم دی ځکه چې که سپین نه کړئ نو مربا به مو تور رنګ راشي او داسې صفا رنګ به نه وباسي. گازرې مو چې سپین کړلې نو بیا به یې په دغه شکل میده کړئ. گازرې تاسو کولای شئ چې تراشک هم کوي، ولې پام وي چې د تراشک هغه وړې خانې نه تراشک نه کوي چې بیا به ترې حلوا جوړ شي. ولې زما د مربا تراشک کړي نه خوښیږي نو ځکه یې چاقو سره میده کوم. بیا به یو لوښي کې 1 لیټر اوبه او 3.5 پیالې بوره واچوئ او ښه یې وښوروئ تر څو بوره اوبو کې ښه حل شي. که تاسو بوره لږ ډیر خوښیږي نو کولای شئ 3.5 پیالو پر ځای 4 پیالې پکې واچوئ او اور به هم تیز ساتئ. په همدا شکل یې ښه وښوروئ. کله چې بوره اوبو کې ښه صحیح حل شو بیا به ګازرې پکې ور اضافه کړئ او ښه یې وښوروئ تر څو چې اوبه، بوره او ګازرې ښه صحیح سره ګډ شي. اوس په د دیګ سر بند کړئ او 40 نه تر 50 دقیقو دپاره یې پرېږدئ چې ګازرې ښه وخوټېږي او نرم شي. د دیګ سر ځکه بند کړئ چې ګازرې په خپل تف کې زر نرمیږي. منځ کې د دیګ سر خلاص کړئ او ویې ښوروئ تر څو بیخ ونه نیسي. ګازرې چې لږ نرم شوې بیا به پکې نیم دانه لیمو وزبیښئ. دې سره یې خوند ښه کېږي او ډېر د خوږوالي احساس نه کېږي. بیا به د خپلې خوښې په اندازه هیل پکې واچوئ. تاسو د هیل پوډر هم اچولی شئ. ما دلته تقریبا 3 دانې روغ هیل پکې واچول. اوس به اور کم کړئ او پرېږدئ چې ښه صحیح وخوټېږي او نرم شي. اوس نو د ګازرو مربا بیخي آماده دی. زما همداسې خوښیږي چې لږ شربتدار وي. که ستاسې کم شربت والا خوښیږي نو تاسو کولی شئ لږ نور هم وخوټوئ. که تاسو هم زما په شان په دغسې یو قوطي کې واچوئ نو ډېر وخت لپاره به یې وکولی شئ وکاروئ او خرابېږي هم نه. دوستانو دا وه د نن ورځې ویډیو. یو ځل حتماً امتحان کې او خپل فیډبیک را سره شریک کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي نو لایک، شیر او سبسکرایب مو هیر نشي. مننه.